لوجه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بأسارم المسلول کې واقعا ذکر کړي او حدیث راوړل دي. حدیث د څه دی چې وخزه په مدینه کې په عربو کې هغه ته اسماء بنت مروان ویل کېدله او د شیرونو جوړول او كانت تهج رسول الله صلى الله عليه وسلم دی به نبی صلی الله علیه وسلم پس اشعار ویلي او د رسول الله بیزتی به کوله په اشعارو کې. نو یو صحابي دی عمر ابن عدي رضی الله عنه دا په سفر باندې تللی دی د 3 کالو مسافر دی دا په دغه کلی کې دی ناز دی شپه ده خلک ګرد لګي چا پکې یو شعر ویو او په دې شعر کې د رسول الله بیزتی وه داسې شعر چې د رسول الله په بیزتی کې و د عمر ابن عدي تپوس وکړو چې دا شعر د چا دی دا چا ویلی دی وای چا ورته ویلي چې دا اسماء بنت مروان ویلی دی دا دلته یوه زنانه ده دا راپاڅېده او نبی صلی الله علیه وسلم د عمر بن عدي باره کې ویلي چې من اراد ان ينظر الى رجل نصر الله ورسوله فلينظر الى عمر بن عدي وای څوک چې غواړي داسې کس ته وګوري چې د الله او د رسول مدد یې کړی هغه د عمر بن عدي ته وګوري. د عمر بن عدي راپاڅېده تورې راواغېستله او ویلې چې الله ستا په ذات مې قسمي او زما د نظرې په دې باندې چې زه به خپلې ښځې ته نه ځم او خپل کور ته به نه ځم تر هغې پورې چې ما د دې زنانه د سر نه جدا کړی. دا څنګه زما رسول پسې خبرې کوي. وایي دا را روان شو دغه کلي ته ورغی د اسماء بنت مروان دې کلي ته د ورځې ګرځي غلی غلی تپوس کوي د خلکو نه چې اسماء بنت مروان کور کوم یو دی کور یې ولې صحیح کړو چې کله ماښام شو شپه شوله دا راوغوښته دې کور ته او دا ښځه یې صحیح کړه چې دا ښځه د اسماء بنت مروان او ورغه او دا تورې به ورکېښودله په دې خېټه باندې او اخوا یې ترې ویستله او دا تورې کې داسې تاو کړه ویې ویلې چې دا انجام دی د هغه چا چې زما د رسول بېعزتي کوي. اخر یې دا سر راغوڅ کړه او راوړه محمد صلی الله علیه وسلم ته د رسول الله مخې ته یې واردو چې یا رسول الله دې زنانه به ستا بېعزتي کوله او تا پسې بیا اشعار ویلې او دا سر مې ترې غوڅ کړو. د دې داسې ایمان و چې د رسول پسې بیا خبره نه برداشت کوله. نن یهود او نصواراو زمونږ د رسول څومره بېعزتیانې وکړې او قلارې مسلمانان اوده پراته دي او د رسول د عزت هېڅ غم ورسره نشته دی. دا صحابه چې یوه خبره به د رسول په خلاف باندې نه برداشت کوله.